امریکایي استخبارات د بهرنیو ځواکونو په نه شتون کې د افغانستان واک د طالبانو لاس ته لویږي. داسې مهال چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې توافقنامې په بنسټ ټول بهرني ځواکونه د مې د میاشتې تر پیلېدو له افغانستان نه ووځي، د امریکایي استخباراتو مرکزي ادارې د امریکا ولسمشر ته په سپارلي راپور کې ویلي چې که امریکایي او ناټو عسکر له افغانستان نه ووځي، د طالبانو د واک ساحه به پراخه سي او حکومت به ګڼې سیمې له لاسه ورکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دې راپور کې راغلي چې که ناټو او امریکایي عسکر د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک د ویشلو له معاملې وړاندې له افغانستان نه راووځي، نو طالبان به په 2 یا 3 کلونو کې د افغانستان زیاته برخه تر واک لاندې راولي او د افغانستان د چارو کنټرول به په لاس کې واخلي. ورته مهال یو بل امریکایي چارواکي سرچینې ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به په افغانستان کې داعش او القاعده ډلې نفوذ وکړي او هلته به پیښې تم کړي. سپینې ماڼۍ که څه هم د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د امریکایي استخباراتو اندېښنه داسې مهال ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون موده تر 2 میاشتو کمه پاتې ده. د دې تړون په اساس ټول بهرني عسکر باید د مې میاشتې تر پیلېدو افغانستان پرېږدي، خو د امریکا ولسمشر وایي د ځینو تخنیکي ستونزو له امله به په یاده شوې نیټه د ټولو عسکرو ایستل ستونزمن وي، خو هغوی په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې نشي. بل لور ته طالبانو بیا د یوې اعلامیې له لارې ګواښ کړی دی که ټول بهرني ځواکونه په ټاکلې نیټه له افغانستان نه ونوځي، په وړاندې به یې تونده جګړه پیل شي، د ورانیو او تلفاتو د رامنځته کېدو مسؤلیت به یې د امریکا لور ته په غاړه وي.